د روسیې لخوا طالبانو ته ډیر بد خبر. روسیه څنګه له طالبانو څخه ناهیلې سوې ده؟ روسیې تازه د طالبانو په اړه کوم بد خبر وړاندې کړی دی؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ضمیر کابلوف د افغانستان پر اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. هغه ویلي که څه هم موږ هڅه کوو چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه وهو، خو په کوم ډول چې طالبان حکومت کوي پر هغه خپله ناهیلي نشو پټولی. ضمیر کابلوف وویل طالبانو لوی کار وکړ چې امریکایان او لاسپوڅي حکومتونه یې وشړل، خو دا یې نه دي زده کړي چې حکومت باید څنګه اداره کړي. کابلوف چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې ریاست هم په غاړه لري، له دې ویک هندۍ رسنۍ سره په مرکه کې وویل حاضر دمه د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې هیڅ ننګونه نشته، خو د دې معنا دا نه ده چې ننګونې به ورته پیدا نشي. ستونزه به له بهره نه بلکې د افغانستان له داخله وي. د عامو خلکو له عکس العمل سره به مخامخ شي، ځکه چې هغوی ته په اوسنیو شرایطو کې ژوندي پاتې کېدل سخته شوي دي. د افغانستان په اړه د سیمې په کچه د خبرو پر اړتیا د ټینګار ترڅنګ ویل خبرې اترې نه یوازې د اجماع د رامنځته کولو لپاره ضروري دي، بلکې د دې لپاره هم ضروري دي چې د افغانستان اوسني واکمنان پوه شي چې باید زموږ خبرو ته غوږ ونیسي. د په عین حال کې ویل موږ نه غواړو چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړو، خو کوم کار چې دوی کوي نه یوازې دوی ته په خپله تاوان اړوي، بلکې موږ ته هم د تروریزم، مخدره موادو او نورو مسایلو له نظره تاوان اړوي. د ولسمشر پوتین استازي د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان د پاکستان له لوري رامنځته شوي دي وویل دا به سمه خبره نه وي که پام وکړي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ څه روان دي، نو پوه به شي چې پاکستان له دې سره چې په طالبانو کې تر ټولو زیات نفوذ لري هغوی کنټرولولی نشي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.